السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم چې ان شاء الله روغ او جوړ به یاستئ. څرنګه تاسو ته معلومات دی چې مونږ د یوټیوب چینل کورس شروع کړی دی. مونږ تیره ویډیو هم کړې وه چې مونږ به د یوټیوب چینل څنګه جوړو. که چا هغه ویډیو نه وي کتلي نو هغه ویډیو دې وګوري، ان شاء الله هغې ته به د یوټیوب چینل د جوړولو طریقه زده شي. نو په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ د یوټیوب کانټینټ باره کې خبره کوو. کانټینټ دا معنا چې ته یوټیوب چینل څه باره کې جوړې. فار ایگزامپل مثال کے طور پر که تا یو کرکټ چینل جوړ کړی دی نو ته به د کرکټ ویډیو ورکې پکې، او که چېرته تا یو اسلامي چینل جوړ کړی ته به پکې بیا اسلامي ویډیوز ورکې. که تا پکې چېرته د خبرونو باره کې چینل جوړ کړی ته به پکې بیا خبرونه ورکې. نو لکه مختلف چینل خلک جوړې که نه، نو تاسو ته داسې پکار دی چې تاسو چې چینل جوړ کړئ نو تاسو داسې نوم باندې چینل جوړ کړئ چې هغه یا کرکټ وي نو کرکټ باره کې جوړ کړئ، نو ستاسو ویډیو به هم بیا د کرکټ وي. مطلب تاسو ته داسې پکار نه دي چې ویډیو کې مطلب مختلف کانټینټ جوړ کړئ که نه. لکه یو ویډیو په چې کوم دی په یو کانټینټ باندې جوړول پکار دي، په یو طرز باندې، یعنی په یو موضوع باندې که نه. فار ایگزامپل مثال کے طور پر لکه زه یو اسلامي چینل جوړوم نو څنګه زه پکې سندرې ورکوم یا پکې زه شعرونه ورکوم، نو زه باید صرف پکې اسلامي ویډیوګانې ورکوم. صحیح ده. نو هر یو کس ته داسې پکار دي چې هغه په خپل چینل کې د خپل د چینل نوم مطابق هغه ویډیو ورکړي. صحیح ده. نو ان شاء الله دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. په بله ویډیو کې به ان شاء الله مونږ چې کوم دی چې ویډیو به څنګه اپلوډ کوو او ویډیو به څنګه یوټیوب کې ورکوو دې باره کې به ان شاء الله ویډیو کوو، او ویډیو به څنګه جوړوو ان شاء الله. بیا بلې ویډیو کې د یوټیوب ویریفیکیشن، دا زمونږ د یوټیوب چینل دویمه ویډیو وه، یعنې دویم پارټ و. نو ان شاء الله درېیمه حصه چې کومه ده درېیم پارټ هغه به ان شاء الله سبا ورکوو. صحیح ده. السلام علیکم.